لاپوک سمیع سادات وایي د افغانستان کې به زه یو ځل بیا جګړه راولم او په افغانستان کې 3 هدفونه لرم او د طالبانو حکومت به هم په قلاره پرېنږدم. زه به د طالبانو پر ضد جنگ جاري ساتم. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. جنرال سمیع سادات چې د پخواني حکومت په وروستیو ورځو کې د کابل د ساتندې دنده په غاړه درلوده، امریکا ته د خپلې وروستۍ دورې په مهال ویډیو سره مرکه کې ویل چې د افغانستان سقوط یوه پوځي ماته نه بلکې یوه سیاسي ماته وه. هغه ویل واشنګټن ته د دې دپاره راغلی چې په افغانستان کې د بدلون راوستلو دپاره باید څه ګامونه واخلي او دلته یې 3 هدفونه دي. ښاغلي سادات زیاته کړه زما اولنی هدف دا دی چې افغانستان په اړه د امریکا د قانون سازانو سره وګورم. دویم هدف مې دا دی چې دغه پخواني افغان عسکرو سره وګورم کوم چې دلته راغلي دي، په خصوصا زما ملګري ډېر وخت وشو چې هغوی مې لیدلي نه دي. او دریم هدف مې دا دی چې افغانستان کې د طالبانو په اړه د امریکا د حکومت له چارواکو سره خبرې وکړم. کله مو چې د جنرال سادات نه وپوښتل چې آیا د طالبانو د حکومت د ړنګولو دپاره د امریکا نه د امداد غوښتلو په خاطر واشنګټن ته راغلی که څنګه، نو هغه جواب کې ویل موږ دلته راغلي چې امریکا دغه لوزنامونه چې د طالبانو سره یې کړي دي بیرته راوګرځو او د امریکا توجه صرف طالبانو ته نه بلکې د افغانستان خلکو ته واوړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا ښې چارې.